پخپو د غزل ولیکم که سر ته پکې لاړ شم چې هر اندام د ښکلی دی نو چرته پکې لاړ شم. د خدای هر پښتون مسافر دومره عمر غواړي، د خدای هر پښتون مسافر دومره عمر غواړي چې کم از کم یو ځلې پېښور ته پکې لاړ شم. السلام علیکم ډیرو ښاغلو قدرمندو مینوالو. پروګرام گزاران او زه ابرار حسرت تاسو ته مخاطب یم. هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله او سوکاله یې. ګرانو مینوالو د خپل یو ډیر خوږ قدرمند سپین او سپېڅلي مشر د نیک عمل مظلوم صاحب سره نیک عمل مظلوم هټک صاحب زموږ ډیر ستر مشر دی. راځم د دوی د طرف ته او دوی سره یو څو خبرې کول غواړم، خو د هغې نه مخکې دا ظاهرومه چې زموږ د پروګرام مقصد مرام او غرض دا دی چې دا پښتني خاورې دا شاعران ملګري د دې پښتني خاورې دا اتلان ملګري دا راولو او تاسو ته مخاطب کو او د دوی دا احساس د دوی دا جذبات او د دوی دا پیغام د ستاسو غوږونو ته ضرور رسو. السلام علیکم نیک عمل مظلوم هټک صاحب. وعلیکم السلام جی، ډیره مننه جی. تاسو ته جی په خپل پروګرام کې ډیر هرکلی او پهرالی وایم. مننه جی، ډیره مننه، جزاک الله. ګران مشره نیک عمل مظلوم هټک صاحب د زموږ د مینوالو سره خپل لنډه شان په جنګلو کې. زما جی نیک عمل نوم دی، مظلوم می تخلص دی، د کوټلی کلان چراټ صالحانی اوسیدونکی او دا د پبو د تانی سره تعلق لري. جی ستاسو عمده یو کتاب چاپ شوی دی اشنایانو څو ګیلې دي، که نه بل کتاب مهم شته؟ نه جی، کتابونه خو زما بلا شی دی. په سن 1978 کې ما ډومبی کتاب کړی و چې د هغې نوم و هغه بې وفا. په سن 1982 کې مې بل کتاب کړی دی د غلطۍ بخنه. ورپسې بیا مې دریم کتاب کړی دی د هغې 5-6 کاله کېږي د غرونو جانان. بیا مې ورپسې لکه ډېر شی مې کړی، ما نه خپله مې ویر دي او په بلها شی کتابونو مې دیباچې د خلکو لیکلي دي. لکه او اوس دا اخري کتاب چې کوم دی نو چې د دې اوس 5 میاشتې کېږي نو دا دی اشنا یو څو ګیلې دي. دا زما اخري دی چې اوس مې کړی دی تقریبا 3-4 میاشتې کېږي. ګرانو مینوالو نیک عمل مظلوم هټک صاحب زموږ په استادانو شاعرانو کې راځي او راځو د دې طرف ته او د دوی یو ښکلی شان کلام تاسو ته ډالۍ کوو. جی څه به مینوالو ته ډالۍ کوو؟ جی غزل به زه دا ووایم چې ترکاڼي کلک وجود مې ولی شو کمزوری شومه. جی ترکاڼي کلک وجود مې ولی شو کمزوری شومه، د سرې اورم خو د یخې ګارې سوری شومه. او لکه ساتلی ګډ به شاته ګرځېدم درپسې، لکه ساتلی ګډ به شاته ګرځېدم درپسې، که ته به هر ځای کې سپوږمۍ شوې زه به ستوری شومه. او څنګه به یو ځای شو موږ دواړه دومره لرې وتو، څنګه به یو ځای شو موږ دواړه دومره لرې وتو، زما د مینې جانان جمع شو زه اوړی شومه. او ته بازاري وې بازاري شوې بازاري جانانا، ته بازاري وې بازاري شوې بازاري جانانا، او زه نیک عمل د خپلو شنو کاڼو کربوړی شومه. جی انداز ډېر ځانګړی انداز دی او ډېر ښکلی انداز دی. یو څو شعرونه نور هم مینوال ته ډالۍ کړي. زمونږ د کلي مازدیګر خو اول داسې نه و، زمونږ د کلي مازدیګر خو اول داسې نه و، اوس دې ماتم جوړ دی. اختر خو اول داسې نه و، او په دې شنو کاڼو به خورې وې رنګ په رنګ لوپټې تل به رنګینو. دا ګودر خو اول داسې نه و، او ما ورته هغه ورځ جړلي دي په چغو چغو سم لوی ځنګلو. زمونږ غر خو اول داسې نه و، او پخوا به ټول کلي جړل چې څوک به تلو لکلي. زمونږ د کلي نه سفر خو اول داسې نه و، اوس پکې خورمه د دیدن په ځای په مخ څپېړې، زما د ښکلي جانان در خو اول داسې نه و. او اوس په خپل رنګ د آینې نه هم شرمیږي مظلوم، اوس په خپل رنګ د آینې نه هم شرمیږي مظلوم. د نیک عمل خټک بشر خو اول داسې نه و. پرون مې ډېر له خدایه غوښتې، پرون مې ډېر له خدایه غوښتې، او نن په هغو سوالونو ډېر ښپېمانه یم. ډېر ښکلي دي. ګرانه مشره نیک عمل مظلوم هټک صاحب خپل د ځوان فکره شاعرانو ته، خپل د کشرانو ته
دوی ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې څه پیغام ورکول غواړئ ستاسو زړه کې څه خبره مې زموږ د پروګرام د لارې تاسو دا ورکولی شئ؟ پیغام خو دوی ته داسې دی که نه چې لکه په محفل کې لکه که صحیح معنو کې وکتلی شي نو چې 50 شاعران وي که نه د 50 شاعرانو مشاعره وي نو په هغې کې کم از کم دا 45 شاعران نه وي 15 پکې شاعران وي خو زه هغه کسان یادوم چې په چا کې خداداد صلاحیت وي لکه دا نورو چا چې شاعرۍ زده کړي وي په هغه کې او په خداداد صلاحیت والا شاعر کې فرق وي که چېرې هر یو سړی دی صرف دا دې نه وایي چې کنه یاره ما 50 غزلې ولیکې او ما 80 غزلې ولیکې نه په میاشت کې دی یو غزل لیکي خو داسې غزل دی لیکي چې په هغې کې لکه داسې نوی خیال وي چې په محفل کې دا خلک ټول لکه ما اوس هم ستاسو نه وړاندې په دې پروګرام کې دا ووي چې لکه چې په واوا باندې خپل دشمن هم لکه مجبوره کوي نو هغه داسې چې ته یو ښکلی شی ووایې او د سړي د خولې نه خپله لکه دا خبره وځي چې واوا نو نوی لکه شاعري ویلی کېږي دې ته چې بس ته به یو نوی شی او نوی خیال به پیدا کوي نو دوی ته هم پکار دي چې یاره ډېر دې نه لیکي لږ دې لیکي خو ښه دې لیکي ډېره زیاته مننه چې ګرانو مینوالو دا و نیکمل مظلوم هټک صاحب زموږ ډېر ګران او ستر مشر دی انشاءالله که ژوند وفا وکړه په یو بله مرکه کې به د سره مخاطب کېږم تر هغه دمه ما له اجازت راکړې د الله په امان